مشهور ټیک ټاکره چې آیات مریم نومیږي خپل خاوند چې ډیره په بېدردۍ سره مړه کړې ده، قتل کړې ده. د آیات مریم باره کې به درله ټول معلومات درکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. دغه ملزم چې اوس پولیسو نیولی دی د خاوند بیان یې خم راغلی دی، هغه سره خم شریکوم. خو کتونکو په سوشل میډیا باندې یو خبر ډیر تیزی سره خپریږي چې خاوند یې دغه قدم ځکه اوچت کړی دی چې د آیات مریم یو نازیبه او غلطه ویډیو په سوشل میډیا باندې خپره شوې وه او خاوند یې ځکه دغه قدم اوچت کو خپله ښځې په بېدردۍ سره قتل کړله او پولیسو یې خاوند نیولی دی. ملزم دغه ملزم چې دغه بیان ورکړی دی چې زما ښځه ما د ټیک ټاک نه منې کوله او ورته مې ویل چې لایو ته مه کښېنه او دغه ویډیوګانې مه جوړوه او زموږ په دغه خبرو اکثر کور کې جنګ جګړې وي چې ما منې کوله او ښځه مې نه منې کېدله د ټیک ټاک لایو نه، نو ما صرف دباوله او په دغه دوران کې ما په مرۍ زور وکړو چې هغه مړه شوله. دغه د خاوند بیان او دغه بل خبر چې کومه نازیبه ویډیو په سوشل میډیا باندې خپره شوې ده، دغه د سوشل میډیا طرفه خبر دی چې خپریږي په سوشل میډیا باندې او داسې بیانات مخې ته راځي. کتونکو که موږ وګورو نن سبا د سوشل میډیا استعمال ډیر په غلط طریقې سره کیږي، ډیر روان کیږي او دغه د وجې ډیر زیات کورونه خراب شول، ډیر زیات کورونه تباہ او برباد شول. دغه آیات مریم چې خپل خاوند ډیره په بېدردۍ سره په خپله کمره کې قتل کړې ده، چې خورې کور ته بیا ورغلې ده او خورې دغه ټول منظر لیدلی دی، پولیسو ته اطلاع کړې ده، پولیس په ټیم را رسېدلی دي او دغه ملزم یې ګرفتار کړی دی چې بیان یې ترې خم اخیستی دی چې دلته هم در سره شریک کړو. دغه اپډیټ و چې در سره شریک کړو چې نور څه معلومات مخې ته راځي هغه در سره خم شریکو. موږ سره اوسئ. معلومات هم خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ چې داسې زړه پورې معلومات تاسو سره په وخت شریکو، تاسو د حالاتو نه خبرو.